د پښتو پوسټ چینل قدرمنو مینوالو د اسماء اخلاص په کہانی کې یا د هغې په قصه کې یو بل خبر راغلی دی چې تاسو سره دغه خبر شریکوم، ځکه چې اوس د دې معلوماتو شول چې کومې ویډیوګانې وایرل شوې وي، دغه چا وایرل کړې وي او د دې د سټورۍ نه څنګه وایرل شوې وي، ځکه چې دغه ویډیوګانې هم موږ ته په لاس راغلي دي. نو تاسو سره دلته شریکوم، که تاسو موږ سره د ویډیو تر اخره پاتې شوئ نو په ټول قصه او حقیقت باندې به پوه شئ. قدرمنو دوستانو، اسماء اخلاص نوم چې راشي نو یقینا چې تاسو به یې پیژنئ، ځکه چې څو ورځې وړاندې خو د هغې څه ویډیوګانې هم وایرل شوې وي او ورسره هغه یو مشهوره شاعره هم ده، ځان ته شاعره وایي خو دومره شعرونه هم نه دي ریکارډ شوي او اکثره وخت دا ټپې مپې وایي او دغه بس په خپل نوم باندې کوي، وایي چې دا زما ټپې دي او خلکو ته یې ډالۍ کوي هم. خو څو ورځې وړاندې چې د هغې دغه تصویرونه او ویډیوګانې وایرل شوې او د دې په سټورۍ باندې ولګېدل، نو ډېرو خلکو په دې باندې نالت ویلې، ډېرې بدې ردې ورته ویلې چې کوره ته یو پښتنی داسې کارونه کوي، داسې کارونه تاله نه ښایي، ځکه چې پښتني جینکۍ خو داسې کار نه کوي. خو دې چې بیا کله د دغه خبر تردید وکړو، ویلې چې ما خو دا کار نه دی کړی، دا زما نه موبایل ورک شوی او د دغه موبایل چې چاته په لاس ورغلی هغه دا کار کړی دی. خو بیا نورو کسانو څه داسې چیټس هم شیر کړل او په هغې کې لیکل شوي وو چې دې یو کس ته ویلي چې ما نه دا کار شوی دی، اوس څه وکړم، په دې طریقه به خلکو ته بانه کوم، که بانه ونه کړم نو ممکن چې زما عزت ته نقصان ورسي او نور داسې مسایل راته مخې ته راشي. قدرمنو دوستانو، ډېره زیاته دردونکې واقعه ده، افسوسناکه واقعه ده او د شرم مقام دی چې یو پښتنه جینۍ چې ځان ته پښتنه هم وایي او بیا هم داسې کارونه کوي، نو افسوسناکه خبره ده. جینکو ته پکار دي چې هیڅکله هم داسې ازادانه طور پردو سړو سره ګپ شپونه لګوي او که ګپونه لګوي نو بیا به ته همدغسې ویډیوګانې لیک کېږي او د شرم او د شرمندګۍ سبب به کېږي.